السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د خپل کرکټ په تاریخ کې خورا ښې او بدې خاطرې لري، خو موږ نن تاسو ته د یوې ښې او نه هیریدونکې سیالۍ په تړاو غږیږو. دا چې کومه لوبه او څه سوي وه ټول په دې ویډیو کې را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2019 کال کې په همدې ورځ د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې په خپل کوربتوب د 3 شلاوریزو لوبو لړیو له ډلې په 2مه شلاوریزه لوبه کې د زیاتو منډو کولو ریکارډ جوړ کړی و، چې په دغه په زړه پورې سیالۍ کې افغان لوبغاړي حضرت الله زازي او بریدګر او چټک پیل کړی و. نوموړي په دغه لوبه کې 112 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آیرلینډ ملي لوبډلې بالران یې ښه وټکوله. په دغه لوبه کې له زازي سره عثمان غني هم ښه ملګرتیا وکړه او دواړو په ګډه ریکارډ جوړ کړی و چې دواړه لوبغاړي د زیاتو منډو پارټنرشپ یا ملګرتیا ترسره کوي. دوی دواړو لوبغاړو په ګډه سره یا د سیالۍ کې 214 منډو ملګرتیا کړې وه. همدغه راز په دغه لوبه کې زازي 11 څلوریزې او 16 شپږیزې هم وهلې وې. د یادولو وړ دی چې اوس مهال زازي په نړۍ کې 2م نمبر توپوهونکی دی چې په یوه لوبه کې 112 سترې منډې ترسره کوي. د دغه تاریخي ورځې یادونه د کرکټ نړیوالې شورا کمیټې هم کړې ده او د افغان لوبډلې دغه ستر او تاریخي ورځ یې ساتلې ده. دا و د حضرت الله زازي په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.